د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی نن موږ په متحده عرب اماراتو کې شاعرانو ادیبانو د علم او هنر خاوندانو له بلنه ورکړې ده چې دلته راشي او ستاسو لپاره هم یو خوندوره مشاعره را جوړه کړې ده. نه هغه رڼې سترګې نه باڼه وینو تیاره ده، نه هغه رڼې سترګې نه باڼه وینو تیاره ده، بې زړه نه یو خو څه وکړو موږ څه وینو تیاره ده. بس اورو چې په ښار کې د اسونو باچایي ده، بس اورو چې په ښار کې د اسونو باچایي ده، په سترګو نه اسونه نه سواره وینو تیاره ده. او په دې کوڅو کې هسې غوړېدلې سترګې ګرځو، په دې کوڅو کې هسې غوړېدلې سترګې ګرځو، د یار د بڼو سوري پکې نه وینو تیاره ده. او د هغه ځایه اخوا خو تیرې د لامکان دي، اجازه صاحب د هغه ځایه اخوا خو تیرې د لامکان دي، در هغه ځایه هم سرڼا نه وینو تیاره ده. په دې شعرونو باندې خپل ډېر خوږ ډېر ګران او ډېر ښه ملګري عبدالله شاه ژوندون نه بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځو. مننه. غزل ده ارشاد. ممتاز صاحب. ژوند فلسفه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. ژوند فلسفه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله، ټوله کیسه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. ټوله کیسه ژوند فلسفه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله، ټوله کیسه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. او اوس چې له خدایه تر جانانه لپې ګرځومه، اوس چې له خدایه تر جانانه لپې ګرځومه، دا سلسله جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. او زما سپېڅلې مینه هیڅ حسن تکمیله نه کړه، زما سپېڅلې مینه هیڅ حسن تکمیله نه کړه، زما ساده جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. ډېر ښه، دا بیا ووایه دا شعر. زما سپېڅلې مینه هیڅ حسن تکمیله نه کړه، زما سپېڅلې مینه هیڅ حسن تکمیله نه کړه، زما ساده جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. او د حسن ژیړ مازدیګری ستا له باړخونه جوړ شو، د حسن ژیړ مازدیګری ستا له باړخونه جوړ شو، د حسن شپه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. ډېر ښه. او ستا زنګېدلي نظر ستا سترګو ته وغوښتمه، وبخې ستا زنګېدلي نظر ستا شونډو ته وغوښتمه، ستا زنګېدلي نظر ستا شونډو ته وغوښتمه، بس میکده جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. او اوس مې معصومې هیلې ستا تر نامه ګرد را ګرځي، اوس مې معصومې هیلې ستا تر نامه ګرد را ګرځي، د زړه کعبه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. او تا د ژوندون د ژوندانه د راز کیسه وپوښته، تا د ژوندون د ژوندانه د راز کیسه وپوښته، راځه راځه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. ډېر ښه، دا شعر بیا ووایه. تا د ژوندون د ژوندانه د راز کیسه وپوښته، راځه راځه جانانه ستا له سترګو جوړه شوله. ډېر ښه. مننه نظر صاحب. دا و زموږ ملګری عبدالله شاه ژوندون چې ډېر ښه غزل ترې موږ واورېد. ستاسو یو جهان مننه. مننه تاسو هم. د ایشیا په درمن نوې راشه وځلېده، د ایشیا په درمن نوې راشه وځلېده، مارغان د سپینې ماڼۍ نوې درک چین کې ګوري. او شعر د خالد صاحب چې پښتو د لوی انصاف په ننګ د ودرېدو نوم دی، پښتو د لوی انصاف په ننګ د ودرېدو نوم دی، پښتانه ټول عمر دا یو ټکی په دین کې ګوري. په دې شعرونو باندې خپل ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري محمد ګل منصور له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځو. محمد ګل منصور صاحب. ما وې ستا مینه کې د کلي وزم، ما وې ستا مینه کې د کلي وزم، هغې ویل چې شابه زر وتښته، دا قرضدار دې نور وجنې ګورئ. او ما ورته ډېر وی چې واده مه کوه، ما ورته ډېر وی چې واده مه کوه، هغه خفه شوي سود دې نه شي، اوس چې ما وویني نو سټ ګروي. مننه. ښکلې وې ستا سره موبایل شته دی؟ ما ویل او کنه نمبر دې راکړه، ویلې نه یو ټلیفون ته کوم. د اختر روایت مات نه کړې جانانه،